بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خپلې ځواني ساتنه وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، هغه انسانان چې په بېحیایي کې اخته دي، هغه انسانان چې په فساد کې اخته دي، نو دا بېحیایي او دا فساد هغوی ته اخلاقي زیانونه رسوي. هوښیار سړی تل لپاره کوشش کوي چې له ګناهګارانو نه لرې اوسي، په داسې حال کې چې ګناهګار سړی د بل ګناهګار په لیدلو سره سمدستي په ګناه کې اخته کیږي. یو ګناهګار که د ګناه نه توبه هم ویستی وي، خو چې کله فاسدو سره یو ځای شه، نو د هغو یو ځای کیدلو سره سمدستي دا هم په ګناه کې اخته کیږي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا سپارښتنه کوي چې تاسو د نیکانو مجلس غوره کړئ، د هغو ملګري غوره کړئ، د بدانو مجلس او د هغو ملګري تاسو پرېږدئ، ځکه چې هغوی تاسو په ګناهونو او په فساد کې اخته کوي. د یو انسان د بد اخلاقه کیدو تر ټولو لوی سبب د الله رب العزت له دین نه لرې کیدل دي او په جرأت سره ګناه کول دي. زه به د یو څو صفاتو یادونه تاسو ته وکړم چې بېحیا خلک په هغو صفاتو کې اخته دي او راګیر دي. اول دا چې بېحیا انسان، ګناهګار انسان تل لپاره په معاملاتو کې بد اخلاقي کوي او په معاملاتو کې کنځلې کوي یو بل ته. دا هغه تر ټولو لومړنی منزل دی چې له امله خلک له ګناهګار انسان نه بېزاره کیږي، او هر دینداره او غیرتي سړی غواړي چې له داسې سپک انسان نه لرې ووسي، ځکه هغه انسان چې په معاملاتو کې یو بل ته شکنځل کوي، بد اخلاقي کوي، نو هغه انسان ډیر سپک انسان دی. او د دې لوی لامل څه شی دی؟ دا دی چې دا بېحیا دی. بېحیایي دې ته اړ ایستلی چې ته په معاملاتو کې بد اخلاقي کوه او شکنځلې کوه. نو دینداره انسان، غیرتي انسان غواړي چې له داسې سپک انسان نه لرې ووسي. نیکان خلک په ډیر عاجزي او وقار سره جومات ته ځي، خو بېحیا انسان د حیا د نشتوالي له امله داسې ور روان وي، ته به وایې چې دا جومات ته نه دی روان بلکې جیلخانې او بندیخانې ته روان دی. نور خلک تر ټولو لومړی جومات ته ځان رسوي، خو بېحیا انسان تر ټولو وروسته ورځي او تر ټولو مخکې ترې بیرته راوځي. نور خلک په خوش اخلاقي او نرمی سره خبرې کوي، خو بېحیا انسان بیا له بد اخلاقي نه کار اخلي او بده ژبه کاروي. او کله د سره په معامله کې له یو چا نه غلطي وشي، نو د بښنې او تیریدنې په ځای ورته داسې سپکې سپورې وایي چې په اورېدو سره یې سړي ته حیا ورځي. د دې ټولو لامل څه شی دی؟ دا دی چې ځکه دوی بېحیا دي. دوی د خپلې ځواني ساتنه نه ده کړې، د الله رب العزت احکامو او د الله رب العزت اوامرو ته غاړه نه ده ایښې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونې او ارشادات په خلاصو غوږونو نه دي اوریدلي، نو ځکه دا بېحیا دی چې بېحیا شي نو په معاملاتو کې بیا بد اخلاقي او شکنځلې کوي. اما هغه ځوانانو چې د خپلو ځواني ساتنه یې په دین سره کړې، د الله رب العزت اوامرو او د الله رب العزت احکامو ته غاړه ایښې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات او لارښوونې په خلاصو غوږونو باندې اوریدلی دي، دا ځوانان باوقاره دي، باعزته دي، پاکلمنې دي، بېحیا نه دي. نو چې بېحیا نه دي، په معاملاتو کې هم خوش اخلاقه دي او په معاملاتو کې له بښنې او د تیریدنې نه کار اخلي، د دې پر ځای چې چاته شکنځل وکړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي د هغو اعمالو چې په هغو اعمالو باندې الله
زموږ په وجود کې حیا پیدا کوي او له بې حیایي نه موږ او تاسو ژغوري. تاسو ګورئ الله رب العزت په صورت کهف کې په 28 آیت کې فرمایي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا. الله رب العزت فرمایي د یو داسې چا اطاعت مه کوه چې د هغه زړه موږ له خپل یاد نه غافل کړی دی او هغه د خپل نفس پیروي غوره کړې ده او د هغه کړنلاره په افراط او تفریط باندې ولاړه ده. په دې کې شک نشته هر هغه کسان چې د خپل نفس پیروي غوره کړي او د خپلو خواهشاتو تابع وګرځي نو هغوی د الله له یاد نه غافله کیږي چې د الله له یاد نه غافله شه هم دنیا تباه شو او هم آخرت. الله رب العزت بل مثال ورکوي په صورت ملک کې 22 آیت کې افمن یمشي مکبا علی وجهه اهدا امن یمشي سویا علی صراط مستقیم. الله وایي ښه فکر وکړئ څوک چې پړ مخې روان وي هغه د زیاتې سمې لارې موندونکی دی او که هغه چې جګه غاړه سم په یو هوار سړک باندې روان وي. تاسو وایئ قدرمن اوریدونکو یو څوک دی پړ مخې په لاره باندې روان دی دا ډېر ښه لار موندونکی دی یا هغه انسان چې په جګه غاړه باندې په سمه لار او په سم سړک باندې روان وي. نو د ګناهګار انسان د بې حیا انسان د فاسد انسان مثال داسې دی چې هغه پړ مخې په لار روان وي. نو که چا د هغه ملګري غوره کړه د هغه په مجلس کې ناسته او ولاړه وکړه لکه څنګه چې هغه پړ مخې په لار روان دی تباه دی دا انسان به حق له لارې وباسي. او د نیکبخته انسان د هغه انسان مثال چې هغه د الله د اوامرو او د الله د احکامو پابند دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پابند دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات په خلاصو غوږونو مني او اوري د هغه مثال داسې دی لکه چې په جګه غاړه باندې په سمه لار باندې روان وي نو خامخا به د هدف ته رسیږي. نو که تاسو د داسې انسان مجلس غوره کړئ او د دوی په مجلسونو کې ګډون وکړئ د دوی خبرې واورئ د دوی ملګري غوره کړئ لکه څنګه چې دوی حق ته رسیدلی دي انشاءالله د دوی په ملګرتیا به الله رب العزت تاسو هم حق ته ورسوي. نو درنو ځوانانو خویندو او ورونو راشئ د نیکانو په مجلسونو کې ګډون وکړئ د الله رب العزت د دین په مجلس کې ګډون وکړئ په هغه مجلسونو کې ګډون وکړئ چې هلته د الله د دین خبره کیږي. د هغو کسانو ملګرتیا غوره کړئ چې هغوی تاسو ته د الله دین رسوي او د الله دین درته بیانوي. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المرء مع من احب. د آخرت په ورځ به هر څوک هغه چا سره وي چې په دنیا کې ورسره محبت و. د بدانو مجلس د فاسدو مجلس د ګناه مجلسونه پریږدئ او په هغه مجلسونو کې ګډون مه کوئ ځکه هغوی خو د الله په غضب او د الله په لعنت کې اخته دي او گرفتاره دي. نو که تاسې په هغو مجلسونو کې ګډون وکړئ کومه عذاب چې د رب العالمین په هغوی باندې راځي په هغه عذاب کې به تاسو رانګیر شئ بیا به الله ته څه ځواب وایئ؟ نه راشئ د الله دین ته د الله احکامو ته غاړه کیدئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې واورئ چې یو ځوان په اسلامي ټولنه کې او په اسلامي کورنۍ کې څه مسئولیت او څه موقف لري. د هغه اخلاق د هغه اعمال د هغه لباس باید څنګه وي. همدارنګه یوه درنه خور په اسلامي ټولنه کې او په اسلامي کورنۍ کې څه موقف او څه مسئولیتونه لري باید څه وکړي. اعمال یې څنګه وي اخلاق یې څنګه وي جامه او کردار یې څنګه وي. والله زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د الله په دین کې عزت دی بل ځای عزت نشته. په فساد کې عزت نشته په دنیا کې عزت نشته د کفارو په دوستی کې او هغوی سره په مینه کې عزت نشته د مفسدینو او د فاسقو خلکو په ملګرتیا کې او د هغوی د مجلسونو په ګډون کې عزت نشته بلکې هغه سراسر بې عزتي او بې حیایي ده هم د دنیا او هم د آخرت. هغه کسان چې له کفارو سره دوستی کوي او د هغوی په مجلسونو کې ګډون کوي د دې لپاره چې د هغوی نه عزت وغواړي الله دې خلکو ته منافقین ویلي. تاسو ګورئ الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه وایي
بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. ای پیغمبره زیری ورکړه منافقینو ته چې دوی لپاره دردناک عذاب دی. اوس منافقین الله موږ ته راپېژني څوک دي؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. هغه کسان دي چې دوی په دوستی سره نیسي کفار بغیر د مسلمانانو نه، یعنی د مسلمانانو او د نیکانو دوستی او مجلسونه پرېږدي، د کفارو په مجلسونو کې ګډون کوي او هغوی ته د دوستی لاس ورکوي. ایبتغون عندهم العزه، آیا غواړي هغوی سکه عزت؟ اما دا غریبان نه پوهیږي چې فان العزة لله جمیعا. عزت خو ټول الله څخه دی. عزت د الله په دین کې دی، عزت په تقوا کې دی، عزت د نیکانو په مجلسونو کې په ګډون کې دی. د فاسدو خلکو په مجلسونو کې خو د سره عزت نشته، سراسر بې عزتي ده. نو راشئ درنو ځوانانو، خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ، الله به په دې کې تاسو ته عزت درکوي. همدارنګه د بېحیایي دویم اخلاقی زیان دا دی چې بې حیا انسان به تل لپاره بېزړه وي. بېزړهتوب داسې یو ناوړه صفت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم ترې الله جل جلاله ته پناه وړله. اللهم انی اعوذ بک من الجبن رسول الله ویلی دي، او موږ باید ترې هم پناه وغواړو، ځکه بېزړهتوب سړی سپکوي او د زورورو خلکو په وړاندې یې سر ټیټولو ته اړباسي. خو حقیقت دا دی قدرمنو اوریدونکو چې د الله رب العزت رښتینی بندگان هیڅکله د الله له دښمنانو څخه نه ویریږي او د الله د دین په بیانولو کې د هیڅ چا د ملامتي پروا نه کوي. په داسې حال کې چې ګناهګار انسان هر وخت او له هر چا ویریږي خو د الله جل جلاله څخه نه ویریږي. الله رب العزت فرمایي په صورت نساء 108 آیت کې یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان الله بما یعملون محیطا. دا خلق کولی شي چې له انسانانو څخه خپل کړه وړه پټ کړي، خو له خدای څخه یې نشي پټولی. هغه خو په هغه وخت کې هم له هغو سره وي چې کله دوی د شپې له مخې په پټه د هغه د رضا پر خلاف مشورې کوي. د دوی پر ټولو کړو د الله رب العزت علم چاپیر دی. نو د الله رب العزت رښتینی بندگان هیڅکله د الله له دښمنانو څخه نه ډاریږي. د دین په بیانولو کې د هیچا د ملامتي پروا نه کوي. ګناهګار انسان هر وخت او د هر چا نه ویریږي. راځئ عقیدې په الله مضبوطې کړئ، د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ. بېحیا خلک په ښکاره توګه کبیره ګناهونه ترسره کوي، نو الله رب العزت هم د هغوی په زړونو کې نفاق پیدا کوي او په دې توګه د هغو د بدو اعمالو سزا ورکوي. ځکه دا خلک له الله رب العزت څخه نه ویریږي، نو الله رب العزت هم هغوی له هر شي څخه ډاروي. ګناهګار خلک د بېزړهتوب هیڅ موقع له لاسه نه ورکوي او له هر وړوکي او غټ شي نه ویریږي او د خلکو په سترګو کې هم ذلیل او پریوتي وي. ګناهګار انسان ته خلک ډیر په ټیټه سترګه باندې ګوري، هغه په ټولنه کې ذلیل او په ټولنه کې رسوا وي. تاسو ګورئ الله رب العزت په صورت احزاب کې 62 آیت کې فرمایي سنت الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. دا د الله کړنلاره ده چې د دغسې خلکو په باب له پخوا نه را روانه ده او ته به د الله په کړنلاره کې هیڅ تبدیلي ونه مومې. امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې د ښو اخلاقو 4 نښې ښودلي دي. اول حکمت، دویم شجاعت، دریم پاکلمني، څلورم انصاف کول او له دې پرته چې څومره ښه خویونه دي هغه د دې 4 تابع دي. آیا کوم عقلمند سړی دا خبره کولی شي چې ګناهګار انسان د حکیم، زړور، پاکلمنی او عادل وي؟ نه، هیڅ کله به دا خبره ونه کړي. ځکه چاته چې حکمت ورکړی شوی وي هغه ته ډیرې ښېګڼې په نصیب کیږي، په داسې حال کې چې ګناهګار سړی له ښېګڼو نه په ډیر لرې وي، د ښېګڼو نه هغه محروم وي. زړورتوب د حکمت جړله ده، نو څوک چې زړور او حکیم نوی له اصلاح نه ډیر د فساد سبب کیږي او ګناهګار انسان له دې 4 واړو اصولو نه تش وي، نو ښه اخلاق به پکې له کومه شي. نو راشئ درنو ځوانانو، بې حیایي پرېږدئ، بدلمني پرېږدئ،
حیا غوره کړئ او همدارنګه پاک لمني غوره کړئ چې الله په تاسو کې حکمت، الله په تاسو کې شجاعت، الله په تاسو کې پاک لمني او الله رب العزت په تاسو کې انصاف پیدا کړي. په همدې هیله قدرمن اورېدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. ما ویل چې اشنا راشي بیا به زړه ورته ښکاره کړم، ما ویل چې اشنا راشي بیا به زړه ورته ښکاره کړم، ګیلې مې په زړګي درته ساتلې ته رانغلې، ګیلې مې په زړګي درته ساتلې ته رانغلې. قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. هغه انسان چې په بېحیایي کې اخته وي، په فساد کې اخته وي، دا بېحیایي او دا فساد دې انسان ته دنیوي او ټولنیز زیانونه هم رسوي. ګناهګاران هم عجیبه خلک دي. له یوې خوا کبیره ګناهونه کوي او بیا له الله رب العزت نه د نعمتونو سوال هم کوي. هم په ګناهونو او جسم خرڅونه کې اخته دي او بیا د الله رب العزت د رحمت هیله هم لري. نو زه وایم ای ګناهګارانو، ای هغه کسانو چې په بېحیایي او په فساد کې اخته یاستئ، له خپله ځانه پوښتنه وکړئ چې پر تاسې دا غمونه او دا فقر له کومه راغی؟ د خیر او ښېګڼې دروازې مو ولې پر مخ بندې شوي؟ د ستاسو ځمکې ولې شاړې شوي؟ او ولې مو ورځ تر بلې باغونه او کښتونه له منځه ځي؟ دا پوښتنه تاسو د خپل ځان نه وکړئ. غم دا دی قدرمنو اوریدونکو چې ګناهګاران اصلا پر دې خبرو هیڅ فکر نه کوي. په داسې حال کې چې د دې ټولو سوالونو ځوابونه د رڼې ورځې په څیر روښانه دي او هر ګناهګار په دې هم پوهیږي چې د خپلو ګناهونو فصل به په خپله ریبي، خو بیا هم په غفلت کې پراته دي. ګناهګار انسان الله رب العزت د رزق نه محروموي. الله رب العزت د هغو دنیوي ژوند تنګوي. الله یې په مصیبتونو او په غمونو کې اخته کوي. هغوی د خوشحالي ورځ کله هم نه ده لیدلې او نه به یې وویني. تاسو به یې په خپل ټولنه کې خوشحالي په دین کې ده، عزت په دین کې دی، انصاف او قناعت په دین کې دی، په فساد کې نشته. هر ګناهګار په دې خبره پوهیږي چې په زنا او نورو بېحیاییو کې ککړ خلک له پیله غریب وي، او که څه هم چې شتمنو خلکو غریبانو ته د پیسې په ورکولو سره ګناهونه ډیر ښایسته کړي دي، خو حقیقت دا دی که نن نه وي سبا به ضرور دا خلک په فقر او ناداري کې ګیر شي. او که دا خلک له سره فقیران هم نشي او ورځ تر بلې شتمني زیاته شي، بیا هم الله ورته عذاب لیکلی دی او د نیکانو خلکو د ډاډ لپاره دا آیت نازل که تر څو هغوی پریشانه نشي. تاسې مه پریشانه کیږئ چې دوی فساد کوي، بېحیایي کوي او بیا هم ورځ تر بلې د دوی شتمني زیاتیږي. الله په صورت احقاف کې 20 آیت کې فرمایي: اذهبتم طیباتکم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الله رب العزت فرمایي تاسې خپله برخه نعمتونه په خپل دنیوي ژوند کې پای ته ورسول او تاسې د هغو خوند واخیسته. الله به په آخرت کې دا مفسدینو او بېحیا خلکو ته وایي. نو کوم تکبر چې تاسې په ځمکه کې په ناحقه وکه او کومې نافرمانی چې تاسې وکړې د هغو په مجازات کې به نن تاسې ته د ذلت عذاب درکول کیږي. الله به په آخرت کې وایي ورته چې تاسې د جنت د نعمتونو نه محروم یاست، د الله له دیدار او د الله له کتلو نه تاسو محروم یاست، ځکه تاسې خپله برخه نعمتونه په خپل دنیوي ژوند کې پای ته ورسول او د هغو خوند په دنیا کې واخیسته. نو نن ورځ به الله رب العزت تاسو ته دردناک عذاب او شرموونکی عذاب درکوي. بېحیا انسان او زاني ولوتي انسان به په آخرت کې ټول پیژني، په هغه به نښه لګېدلې وي. الله دې موږ ترې وساتي. همدارنګه الله رب العزت په سورة طلاق کې 22 آیت کې فرمایي: ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. څوک چې له الله نه په ویرېدو کار وکړي، الله به د هغه لپاره له ستونزو نه د وتلو کومه لار پیدا کړي او هغه ته به له داسې لارې نه روزي ورکړي چې هغه لورې ته د هغه ګمان هم نه رسیږي.
هغه انسان چې تل لپاره دیانت غوره کوي، تقوا غوره کوي، د الله رب العزت احکامو او د الله رب العزت اوامرو ته غاړه ږدي، زړه کې اخلاص او صداقت پروت وي، الله به د داسې لارو نه دې ته رزق ورکوي چې د هغې لارې ګمان به هم دې هم نه وي کړی. د دې آیت نه دا خبره معلومیږي لکه څنګه چې په تقوا سره فقر او نیستي ختمیږي، په ګناه سره په رزق کې کموالی راځي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه نه یو حدیث روایت کړی. هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي بنده د ګناه په وجه له هغه رزق نه محرومیږي چې ورته لیکل شوی وي. کمه رزق چې الله تا ته لیکلی یي خو چې ته په ګناه کې اخته شي الله دې د هغه رزق نه هم محروموي. همدارنګه د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل جبرائیل علیه الصلاة والسلام زما زړه ته دا خبره وغورځوله چې یو انسان تر هغې پورې نه مړ کیږي تر څو چې خپل رزق پوره نه کړي، نو تقوا خپله کړئ او په ښه شکل له الله نه غوښتنه وکړئ، ځکه د هغه خزانې د هغه له اجازې پرته نه ترلاسه کیږي. نو د خپل رزق په تقوا سره غوره کړئ چې الله رب العزت تاسو ته ورسوي، ځکه کمه رزق چې الله تاسو ته لیکلی وي که تاسو په ګناهونو کې اخته شئ الله رب العزت د هغه رزق نه تاسو محروموي. نو درنو ځوانانو ته زما پیغام او زما سپارښتنه دا ده که د عزت ژوند غواړئ هم په دنیا کې او هم په آخرت کې راځئ تقوا غوره کړئ. د خپل ځواني ساتنه په دین سره وکړئ، ځکه بې حیا انسان مفسد ځوان الله په عذابونو کې اخته کوي. تاسو سورة عنکبوت 40 آیت وګورئ، الله فرمایي فکلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا ومنهم من اخذته الصیحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله رب العزت فرمایي په پای کې مو هر یو د هغه په ګناه سره ونیو، بیا له هغو نه په چا باندې موږ کاڼي اورونکي باد ولیږه چې باد پرې راغی او کاڼي به پرې اورول، او څوک یو قوي چاودنې ونیول، او څوک مو په ځمکه کې ننویستل، او څوک مو غرق کړل. الله په هغوی باندې ظلم کوونکی نه و مګر هغوی خپله پر خپل ځان ظلم کوه. دا د پخوانیو حال و چې له فسق او فجور نه ډک ژوند یې تیروه او په پرله پسې توګه د حق تکذیب ته ملا تړلې وه. نو پایله دا شوه چې الله رب العزت په دنیا کې هم را ونیول او په آخرت کې به یې عذاب تر دې هم سخت وي. له همدې امله که نن هم خلک په ګناهونو او نافرمانیو کې اخته شي الله رب العزت به یې د همغوی په څیر راونیسي او سزا به ورکړي. نو راشئ د الله بندګانو ګناه او بیحیایي پرېږدئ. هغه کم ذات دی علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي پر عادیانو د سخت باد عذاب چا راوست چې له امله یې هغسې پیاوړي خلک د خرما د تنې په څیر په ځمکه یخ پراته ول. هغه کم ذات دی چې په باد سره د هغوی کښتونه او باغونه هم یو مخ له منځه یوړل او دا خلک تر قیامته پورې د نورو امتونو لپاره د عبرت نمونه شول. د لوط علیه السلام قوم ولې تر آسمانه پورته کړی شو او له هغه ځایه بیرته ځمکې ته راوغورځول شو؟ ځواب دا دی چې د دې ټولو عذابونو سبب له ګناهونو ډک ژوند تیرول ول چې دوی له امله برباد شول. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. امام احمد رحمه الله دا حدیث په خپل مسند کې ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله چې په یو قوم کې ګناه عامه شي نو الله هم پرې خپل عمومي عذاب رانزلوي او هغوی ټول پکې رانیسي. الله وی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. الله فرمایي چې تاسو د الله د فتنې او د عذاب نه ویریږئ چې کله هغه راشي یوازې هغه کسان نه نیسي چې ظلم یې کړی بلکې ټول راګیروي او په دې هم پوه شي چې الله سخت عذاب کوونکی دی. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې محمد رسول الله وفرمیل کله چې په یو ځای کې زنا او سود عام شي الله پرې خپل عذاب نازلوي. نن په خپل ټولنه کې بېحیایي ته وګورئ، په خپلې ټولنه کې د خلکو سودي معاملو ته وګورئ، د هغوی د بدبختي او د فساد له امله الله موږ په عذاب کې گرفتار کړي یو. الله موږ باندې مصیبتونه راوستي، یا الله دوی ته هدایت وکړي. نو درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، راشئ د الله دین ته رجوع وکړئ.
د الله پیغام واورئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام واورئ، د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ. والله په دین کې عزت دی، په بېحیایي کې عزت نشته، په فساد کې عزت نشته، هغه سراسر ذلت او رسوایی ده، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. الله دې موږ ته د حیا نه ډک ژوند او د عزت نه ډک ژوند را په نصیب کړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. وی ډېر خوشحالی مې ستا راتلو پورې تړلې، وی ډېر خوشحالی مې ستا راتلو پورې تړلې، وی ډېر خوشحالی مې ستا راتلو پورې تړلې. ما ورځې ستا په تمه تېرولې ته رانغلې، ما ورځې ستا په تمه تېرولې ته رانغلې، ما لارې د راتلو درته څارلې ته رانغلې. اشنا شپې مې پر ګوتو حسابلې ته رانغلې، اشنا شپې مې پر ګوتو حسابلې ته رانغلې. ستا پاتې تصویرو ته مې شپه روڼا لوبوله، ستا پاتې تصویرو ته مې شپه روڼا لوبوله، ستا پاتې تصویرو ته مې شپه روڼا لوبوله. کوڅې مې په بڼو جارو کولې ته رانغلې، کوڅې مې په بڼو جارو کولې ته رانغلې، ما لارې د راتلو درته څارلې ته رانغلې. اشنا شپې مې پر ګوتو حسابلې ته رانغلې، اشنا شپې مې پر ګوتو حسابلې ته رانغلې. رڼې اوښکې به خود ته مستغفر له سترګو درومي، رڼې اوښکې به خود ته مستغفر له سترګو درومي، رڼې اوښکې به خود ته مستغفر له سترګو درومي. بېګا مې په خوبونو کې لیدلې ته رانغلې، بېګا مې په خوبونو کې لیدلې ته رانغلې، ما لارې د راتلو درته څارلې ته رانغلې. اشنا شپې مې پر ګوتو حسابلې ته رانغلې، اشنا شپې مې پر ګوتو حسابلې ته رانغلې. په سترګو کې مې اوښکې غړېدلې ته رانغلې، ګیلې مې په زړګي درته ساتلې ته رانغلې، ګیلې مې په زړګي درته ساتلې ته رانغلې، ما ورځې ستا په تمه تېرولې ته رانغلې. کوڅې مې په بڼو جارو کولې ته رانغلې، کوڅې مې په بڼو جارو کولې ته رانغلې، بېګا مې په خوبونو کې لیدلې ته رانغلې، ما لارې د راتلو درته څارلې ته رانغلې. اشنا شپې مې پر ګوتو حسابلې ته رانغلې، اشنا شپې مې پر ګوتو حسابلې ته رانغلې، اشنا شپې مې پر ګوتو حسابلې ته رانغلې.